ټولو ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات. ډاکټر صاحبانو د تیر لیکچر ادامه ده، تعقیب ډاکټر صاحبانو دغه په تعقیب روان یو. ډاکټر صاحبانو دوزونه چلډرن دوز باندې موږ خبرې وکړې. ډاکټر صاحبانو نوبت را رسېدلې اډولسنټ دوز. اډولسنټ دوز ډاکټر صاحبانو یا د کهولت دوز ډاکټر صاحبانو چې د بلوغت نه یو څه مخکې مرحله وي، یعنی صحیح کاملا بالغ نه اوسېږي که نه دغه عمر ته، لکه په فرض کړه کوم عمر لکه د 12 نه تر 18 پورې دغه عمر ته ډاکټر صاحبانو دې ته بیا اډولسنټ ایج وایي که نه، اډولسنټ ایج. نو اډولسنټ دوز د درملو هغه اندازه، هغه مقدار، هغه دوز څخه عبارت دی چې د 12 کلونو څخه نیولې تر 18 کلونو عمر کې یو چاته موږ ورکوو. په کوم دوز چې کوم د دوا چې په کوم مقدار موږ چاته ورکوو، همدې مقدار همدې اندازې ته څه وایو؟ اډولسنټ دوز وایي. یعنی د درملو هغه مقدار، هغه اندازه چې په 12 نه تر 18 کلونو عمر کې موږ یو چاته ورکوو، نو ډاکټر صاحبانو همدې دوز ته ډاکټر صاحبانو شوی اډولسنټ دوز، اډولسنټ دوز. بل ډاکټر صاحبانو اډلټ دوز دی، اډلټ کاهل بالغ دوز، اوس یعنی کاهل خلکو ته چې ورکوو، بالغ اډلټ ته. نو ډاکټر صاحبانو اډلټ دوز د درملو د هغه مقدار، د هغه اندازې څخه عبارت دی چې د 18 کلونو او پورته عمر خلکو ته ورکول کېږي، چې عمر د 18 کلونو څخه پورته شوی وي او دغه خلکو ته ډاکټر صاحبانو کوم مقدار درمل ورکول کېږي، ډاکټر صاحبانو دغه مقدار درملو ته اډلټ دوز ویل کېږي. بل ډاکټر صاحبانو انیشیل دوز دی. انیشیل دوز ډاکټر صاحبانو د درملو هغه مقدار او هغه اندازې څخه عبارت دی چې د تداوی په شروع کې ډاکټر صاحبانو په تداوی په شروع کې ډاکټر صاحبانو په لوړ مقدار باندې ورکول کېږي، په لوړ مقدار باندې ورکول کېږي. مثلا ډاکټر صاحبانو یو ناروغ دی راغلی، ډي کې ناروغ دی، ډیابیټک کیټو اسیډوسس دی، شکر ډېر جګ شوی ډاکټر صاحبانو، ډېر زیات جګ شوی دی، حتی ناروغ کوما ته پکې لاړ. نو دا چې کله اول شفاخانې ته راوړو نو داسې نه کوو چې د انسولین موږ شروع کړو که نه، انسولین او دا ورته په ټیټ مقدار نه شروع کړو، نه، انسولین ته اول سمدواره په جګ مقدار ورکوو، په جګ مقدار اول ورکوو. نو په جګ یعنی د داوی شروع شوه که نه، شروع ده او په لوړ مقدار هم ورکړه، نو دا شی شو انیشیل دوز شو. کله کله راځي دې ته یو بل نوم کاروي لوډینګ دوز. لوډینګ، نو لوډ څه ته وایي؟ لوډ معنا ډېر بار که نه، بار لوډ موږ وایو که نه، پلان کې شي باندې ولا ډېر زیات لوډ دی، یا ډېر زیات بوج دی ور باندې، مقدار یې زیات شو، نو ځکه ورته کله کله لوډینګ دوز وایي. انیشیل دوز یا لوډینګ دوز د درملو د هغه مقدار، د هغه اندازې څخه عبارت دی چې د تداوی په شروع کې په لوړ اندازه شروع شي او په لوړ اندازې ناروغ ته ورکول شي، دغه دوز ډاکټر صاحبانو انیشیل دوز یا لوډینګ دوز وایي. نو ډاکټر صاحبانو بیا دغه لوډینګ دوز چې کله ناروغ لږ کور شي، منیج شي، بیا د هغې نه وروسته بیا دغه دوا بیرته خپل نارمل دوز ته راوړي. فرض کړه لوړ دوز کې شروع کړي، بیرته کمه کې نارمل دوز ته راوړي. نو بیا دغه نارمل دوز ته چې راځي بیا دې ته مینټینانس دوز وایي چې ډاکټر صاحبانو دې نه لاندې لیکل شوی دی. نو بل ډاکټر صاحبانو مینټینانس دوز دی. نو مینټینانس دوز ډاکټر صاحبانو د درملو د هغه مقدار او د هغې اندازې څخه عبارت دی ډاکټر صاحبانو چې د انیشیل دوز څخه وروسته ورکول کېږي او په ټیټ مقدار ورکول کېږي. مثلا انیشیل دوز کې موږ ویل چې په اول سمدواره په شروع کې د تداوی په شروع کې په لوړ مقدار ورکوو، هغه په شروع کې نو چې بیا کله زموږ ناروغ یو څه منیج شو، کور شو، نو بیا خو داسې نه کوو چې بیا هم تر اخره پورې 3 ورځې موږ ناروغ بستر ته 3 ورځې پورې لوډینګ دوز ورکوو، های دوز ورکوو، نه، بیا خو انیشیل دوز نه ورکوو. بیا ډاکټر صاحب بیرته د درملو دوز راکموو او په نارمل مقدار باندې ورکوو. همدغه دوز چې د انیشیل دوز څخه، یعنی د درملو هغه مقدار چې د انیشیل دوز څخه وروسته ورکول کېږي او په ټیټ مقدار ورکول کېږي، همدې دوز سره ډاکټر صاحبانو مینټینانس دوز وایي، مینټینانس دوز. بل ډاکټر صاحبانو ایمرجنسي دوز دی. نو ایمرجنسي ډاکټر صاحبانو عاجل دی که نه، عاجل، ایمرجنسي معنا عاجل. نو د ډاکټر صاحبانو ایمرجنسي دوز د درملو د هغه مقدار او د هغې اندازې څخه عبارت ډاکټر صاحبانو چې په یو عاجل حالت کې ډاکټر صاحبانو په یو عاجل حالت کې په لوړ مقدار باندې ورکول کېږي. عاجل حالت، مثلا یو څوک موټر وهلی ډاکټر صاحبانو، ټراما لیدلې ده، پښې ډاکټر صاحبانو رپچر کړی ده، بون د پښې بون یا هډوکي رپچر کړی، مات شوی دی، رګونه یې وهلي، ډېره زیاته خونریزي وینه ورته تللې ده. اوس دغه ناروغ تا ته راوړل شو، دا اوس یو عاجل حالت دی، اټس ان ایمرجنسي کنډیشن، دا یو عاجل حالت دی. نو دې کې داسې نه ده چې ته ورته دوا ورکړې چې زه دا ویسو کور کې به خوري، انشاءالله وینه به یې بېرته پوره شي او مشکل به حل شي. نه، د ډېره وینه ضایع کړې ده، د بدن نه ډېره وینه ضایع شوې. نو په کار دا ډاکټر صاحب عاجل شکل باندې ډاکټر تاسو دې ته څه وکړئ، ډایرکټ سیرومونه ورته چالان کړئ که نه، نارمل سلاین ورته رینګل لکټي دا شین ډاکټر ډیکسټرو دا ورته چالان کړئ یو ځل نه، ډېر په لوړ مقدار باندې. بیا ډاکټر صاحبانو یا که چېرته د ناروغ ډېره وینه ضایع کړې ده او هایپوولیمیک شاک ته تللی دی، هایپوولیمیک شاک ته تللی دی، نو ډاکټر صاحبانو شاک ناروغ د څه ورکوو؟ اډرینالین ورکوو که نیفرین اډرینالین ورکوو تر څو وازو کنسټرکشن رګونه تنګ شي، فشار اوچت شي. نو په لوړ مقدار باندې دا درمل ورکوو تر څو د ناروغ بیرته شاک نه وباسو. نو موږ وویل ډاکټر صاحبانو چې هغه مقدار د درملو، هغه دوز د درملو چې په یو عاجل حالت کې یو ناروغ ته په لوړ دوز ورکول کېږي، دې دوز ته ایمرجنسي دوز وایي ډاکټر صاحب. پروفیلیکټیو دوز، پروفیلیکټیک یا پروفیلیکټیک دوز ډاکټر صاحبانو د هغه مقدار د درملو هغه مقدار، هغه اندازې څخه عبارت دی ډاکټر صاحب چې د یوې ناروغۍ د تداوی په خاطر باندې ورکول کېږي، د وقایې په خاطر باندې ډاکټر صاحب.
پروفیلیکټیک ډاکټر څه ته وایي وقایې ته وایي وقایه نو چې د یو ناروغۍ د وقایې په خاطر ډاکټر صاحبانو ورکول کېږي دې مقدار درملو ته دې مقدار دوز د درملو ته څه وایي پروفیلیکټیک دوز ډاکټر صاحبانو مثلا بدخشان نه یو څوک ننګرهار ته راځي ولس ورځو لپاره میلمه دی بدخشان کې ملاریا نشته څوک ملاریا پیژني نه ولې ننګرهار کې ډاکټر صاحبانو ملاریا بالکل کامن ده بالکل کامن ده نو ډاکټر صاحبانو دا چې اوس دلته راځي دا کلوروکوین د 3 ورځې مخکې هلته شروع کوي 3 ورځې مخکې هلته په بدخشان کې دغه کس کلوروکوین شروع کوي تاسو چې دلته راشئ په بدن کې انټي پرازیټیک درمل شته ته پرازیټ ضد درمل تیار په بدن کې شته نو که ملاریا ماشي وم چې نو د ناروغۍ په بدن کې سرایت کوي او پخته کېږي نه دغه دوز چې د ناروغۍ د وقایې لپاره کارول کېږي دغه مقدار او دغه درمل دوز ته ډاکټر صاحب پروفیلیکټیک دوز وایي ډاکټر صاحب او اخرنی دوز ډاکټر صاحبانو بوسټر دوز دی بوسټر دوز ډاکټر صاحبانو د درملو هغه لوړ مقدار دوز دی اندازه د مقدار دی چې ډاکټر صاحبانو د ټولو دوزونو په اخره کې ډاکټر صاحبانو یعنی یو ناروغ ته ټول دوزونه وکړه هغې په اخره کې ډاکټر صاحب یو غټ دوز دوا ورکوي یو غټ دوز ورته مثلا واکسین کې اکثره دا کلمه موږ ډېره کاروو بوسټر دوز واکسین ورته وکړه بوسټر دوز ډاکټر صاحبانو بوسټر دوز د درملو یا د واکسینونو هغه مقدار او هغه دوز ډاکټر صاحبانو هغه اندازه ده چې هغه ډاکټر صاحبانو د نورو دوزونو چې مخکې ورته کم ورکول شي د هغې څخه وروسته ورکول کېږي په لوړ مقدار ورکول کېږي هدف نه دا دی چې موږ د انسان د معافیتي سیستم ډاکټر صاحبانو دایم لپاره قوي کړو د معافیتي سیستم یې دایم لپاره ډاکټر صاحب نشي قوي شي د انټیجن په مقابل کې نو دغه مقدار چې ډاکټر صاحبانو د لومړیو دوزونو څخه وروسته یې ورکوو په لوړ دوز مقدار یې ورکوو دغه دوز ډاکټر صاحبانو بوسټر دوز ویل کېږي السلام علیکم ملګرو په دې هیله چې ټول پر روغ او جوړ اوسئ ژمن اکاډمیک سنټر یوټیوب چینل کې تاسو کولی شئ هر ډول درسونو معلومات وګورئ مثلا د کمپیوټر درسونه خطاطي ترافیکي لارښود انګلیسي درسونه طبي درسونه معلومات ریاضي او انټرنیټ زده کړه همدارنګه نور ګڼ شمېر معلومات کتلی شئ نو هیله د ملګرو زموږ پوسټونه تر خپلو نور ملګرو شیر کړئ او ورسوئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي السلام علیکم